بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن و معزز ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نږدې 2 میاشتې وړاندې مونږ دغه کورنۍ پیدا کړې وه چې د دې حاجي صاحب 4 اولادونه د پرله پسې ناروغیو له کبله له منځه لاړل. دا چې نه یې د تداوي او درملنې وس درلود او نه یې د ماشومانو دپاره د ژمي ګرموالي او نه یې د خوراک څښاک دپاره مناسبه غذا درلوده. نو همدغه څه اسباب و چې 4 ماشومان یې له منځه لاړل. نو الحمدلله مونږ 2 وارې مخکې هم راغلي وو، دوی سره مو مرسته کړې وه. دا 3م وار دی چې دوی باقیداریانې او قرضداریانې لرلې. د کور د کرایې نه قرضدار وو، ماشومانو ته چې کومه تداوي کړې وه هغې نه قرضدار. نو الحمدلله وم شو کولی چې نن هغه پیسې ورته راوړو او ورته یې وسپارو. منګه داسې مشکلاتو کې ګیرو چې هغه اولادونه مې هلته سر په سر له لاسه ورکړه. دلته د کور کراګانې حتی په موږ باندې برق بیلونه پاتې سو، په موږ یې برق قطع کړه کور والا، او بیا موږ قرض پورې کړو، دې کور والا ته ورکړلې. او اوس موږ د دې دوکاندار ډېر قرضدار استو، پښتنه هم ترې نه کولی سئ، کوم مشکل نه لرو. نور چې بچیو ته مې کومه تداوي کړې وه، دې نه مخکې زه مشر زوی مې چې مړ سو هغې ته مې تداوي کړې وه، قرضداره پورداره سوم پکې. زه ورورجانه له دغه خویندو ورونو نه ټولو نه دا هیله لرم چې ما دا 4 بچي په حق ورسېده، او د هغې کې مې چې ده تاسو خپله ګورئ چې هلته اکسیجن یې میښی ده، که ما سره کومک وکړئ او د ده معاونات زه ټول تکمیل کړم. که دغه یو زوی لور راته الله پاتې کړي، د ما لپاره به غټه پاچاهي وي د دوی. او د دې ورونو نه هم مننه کوم، تاسو نه هم مننه کوم چې موږ سره تاسو دونه کومک وکړو، تاسو د موږ دوی ته غږ ورسو او موږ سره دوی مرسته وکړله.